ملت ته د حکومت حساب ورکړې برنامې په دوام دا ځل د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت مسؤلین د دې وزارت له یو کلنو لاسته راوړنو خبره کوي. د دوی په وینا په تیر یو کال کې د ترمینلونو جوړېدو برخه کې میلیارډونه ډالر پانګونه شوې او څه باندې 8,000 تنو لپاره د کار زمینه هم برابره شوې ده. مسؤلین ټینګار کوي چې دمګړۍ په هیواد کې 584 بار شرکتونه او 245 مسافرونکو شرکتونه فعالیت کوي. اوس مهال په ټول هیواد کې 584 باربري او 245 مسافربري ترانسپورتي شرکتونه فعالیت لري چې په اصولي توګه د هیواد په کوټ کې ترانسپورتي نقلیه وسایطو په واسطه انتقالات ترسره کوي. مسؤلین دغه راز شمیر ورکوي چې په تیر یو کال کې د افغانستان له فضا څخه څه د پاسه 90,000 عبوري الوتنې هم ترسره شوي چې دغه شمیر په تیر شپه ورځ کې 200 الوتنې وي. موږ باور لرو چې د افغانستان د هوایي چلند پراختیا نه یوازې د داخلي او نړیوالو سفرونو لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي بلکې د هیواد اقتصادي، سیاحتي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هم بنسټیز ارزښت لري. د هوایي چلند سکتور د پرمختګ لپاره موږ پر شفافو، باکیفیته او له اصولو سره سم خدماتو تمرکز کوو تر څو افغانستان یو ځل بیا د سیمې په کچه د هوایي ترانزیت یوه مهمه نقطه وګرځي. ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پوره ژمن دی لکه څرنګه چې هوایي حریم د ملکي الوتنو لپاره پوره خوندي دی. هر هیواد کولی شي هغه د افغانستان د هوایي حریم څخه خپلې ملکي الوتنې د تیریدو اجازه ورکړې ده او همدارنګه دغه پوره یو ډاډ او روښانه د ثبوت دلیل دی چې افغانستان کې امن دی او همدارنګه فضا د امن په حالت کې ده. د دغه وزارت مسؤلین همدارس په دې برنامه کې د ترانسپورت برخه کې د پانګونې له ښو فرصتونو خبر ورکوي او لا پانګوالو غواړي په دغه برخه کې هم پانګونه وکړي. موږ په ټولو هغو پانګوالو او تجارانو باندې غږ کوو چې اوس الحمدلله په افغانستان کې سرمایه گذارۍ ته یوه ښه زمینه برابره ده. ټولې ادارې وزارتونه کوشش کوي چې خصوصي سکتور ته زمینه مساعده کړي. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت دغه راز په روان کال کې د ترانسپورتي بیلابیلو برخو کې د 40 پروژو پر سر د چارو له دوامه خبر ورکوي او ټینګار کوي چې د هوایي او ځمکني ترانسپورتي شبکو پراختیا په مخه شاوخوا 23,000 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده.